ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. د بي بي سي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسما کاکړ یم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. په مکتبونو کې د ځینو معلمانو نامناسب چلند او د شاګردانو ترمنځ توپیر هغوی له کوم ډول رواني ستونزو سره مخ کولای شي. ما ته عصبي تکلیف پیدا شد، سردردی ورته پیدا کیږي، بې اشتهایی، د وزن کموالی. ولې یو شمېر زده کوونکو ته د معلمانو توپیري چلند رواني ستونزې پیدا کړي دي؟ د دې ستونزې د حل لپاره د مکتب اداره او شاګردان څه کولای شي؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه دا پوښتنې ځوابوي. مکتب د علم او پوهې د حاصلولو ځای دی. په مکتب کې هغه وخت شاګردان ښه زده کړه کولای شي چې له روحي پلوه آرامه وي او کومه ستونزه ونه لري. خو په ځینو مکتبونو کې یو شمېر داسې معلمین هم شته چې له شاګردانو سره دوه ګونی چلند کوي. په دې مانا چې ځینې شاګردان ورباندې ګران وي، خو ځینې نور په نه خبره رټي، خبره یې نه اوري او په وړو خبرو بدرد ورته وایي. خو پوښتنه دا ده چې دا ماشومان له کوم ډول رواني ستونزو سره مخ کېدای شي. په دې لیسه کې داسې کېږي چې خپل یو نفر چې پیژندونکی هغه ته مخکې نمرې ورکوي او بل یو چې نه پیژني هغه ته بیا نه ورکوي. عصبي تکلیفونه پیدا کړل، تشویش موږ ته راوغورځوي. دا اوس د ما سر درد کوي او مرض پیدا شوی دی. نوم مې حامد دی. زما داسې قصه ده چې زه په نهم صنف کې وم. په یو مضمون کې مې لږ مشکل درلودو، زه په 15 مضمونو کې پاتې کړم. استاد ما ته عصبي تکلیف پیدا شد. کور کې به چې راغلم پلار به مې ویل چې ته تنبل یې. داسې د یو شمېر کسانو په نظر ویره، نارامۍ، بېخوبي او تشویش هغه رواني ستونزې دي چې په مکتبونو کې شاګردان د معلمانو د توپیري چلند له امله ورسره مخ کېدای شي. د کابل پوهنتون د طبي څېړنو په مرکز کې معزف ډاکټر نیک محمد واحدي وایي که معلمان له شاګردانو سره توپیري چلند وکړي، نو یو شمېر شاګردان له تشویش، ژور خفګان، زیاتو عصبي ستونزو او آن ځان وژنې له خطرونو سره مخ کېدای شي. که چیرې د شاګردانو سره دوه ګونی برخورد وشي، کېدای شي چې شاګردان د ډېرو رواني ستونزو سره لکه دلتنګي، اضطراب، خلقتنګي، افسردګي، مشکلات د زده کړې، یا کېدای شي کله کله په خوب کې مشکلات، ډار، سردردی ورته پیدا کیږي، بې اشتهایی، بې لذتي، د وزن کموالی او د اجتماع څخه لرېوالی، بې جرأتي، دلسردی، حتی کله کله که چیرې دوامدار د دې څېړنه ونه شي، حتی افکار د خودکشي هم ورته پیدا شي. د روغتیايي کارپوهانو په باور د معلمانو لخوا په مکتبونو کې له شاګردانو سره توپیري چلند د دې سبب کېدای شي چې شاګردان له تشویش، بېخوبۍ، د اشتها له کموالي، کمجرأتۍ او دایمي سردردۍ سره مخ شي. خو له شاګردانو سره توپیري چلند ولې د رواني او عصبي ستونزو سبب کېدای شي؟ زما دا همصنفیان مې دي چې هغه یو نفر زما نه تنبل دی، هغه کامیابه شوی د استاد زوی دی، هغه واسطه لري. بعضې استادان دغسې دي چې فرق کوي خپل مابین کې. هغه زوی دی، زه یو پردی یم، هغه لږ چې پیسه داره یي، دا فرقونه پکې شته دی. زمونږ په هیواد کې تعصبات ډېر زیات دي چې دغه د یو شاګرد په روان باندې ډېرې زیاتې اغېزې پیدا کوي. یو د هغو څخه اغېز څخه هغه داسې فکر کوي چې شاید زما په روح یا وجود کې یا زما په تحصیل یا تعلیم کې داسې کم کمښت ده چې نسبتا زه نور ته استاد ما ته نظر نه کوي، ما سره ښه برخورد نه کوي. زمونږ دا ستونزه ده چې دا استادان د خوار و غریب پسې نه ګرځي. دا ما خپله پیسه دار، خپله خیش قوم دغه ځان ته راجذبوي. زه په نهم صنف کې وم او د هغې یو خوریه وم. هلته په یو مضمون کې مې لږ مشکل درلودو، زه په 15 مضمونو کې پاتې کړم. او هغه چې خوریه و هغه زما نه تنبل و، هغه هم خپله خوریه کامیابه کړه. د یو شمېر زده کوونکو په باور هغه معلمان چې په صنف کې ځینې شاګردان د شناخت یا پیژندې له مخې تشویقوي او له نورو سره توپیري چلند کوي، د دوی په روح او روان منفي تاثیرات کوي. کوم شاګردان چې ډیر زحمت وباسي او غواړي چې مثلا په صنف کې ښه درجه ولري، متاسفانه کله چې استادان د په نظر کې نه نیسي
او هغه شاګرد چې د هغه پلار پیژني یا د هغه پلار الته په منطقه کې مالک ده یا مثلا بې عدالتي ورسره کوي، دغه بې عدالتي متاسفانه دغه شاګردان چې زحمت ډېر یاستلی ده نشي کولای تحمل کړي او همیشه استعدادونه یې سرکوب کیږي، هغه انګیزه چې ورته پیدا شوې ده هغه ډېره ضعیفه کیږي، پاینده کې زحمت نه وباسي او پاینده کې نه غواړي چې مثلا د دې طریق نه مخته لاړ شي او دل سرده کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو له BBC رادیو نه د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې موضوع د ځینې معلمانو لخوا له شاګردانو سره د توپیري چلند له امله د رواني ستونزو په اړه ده. د ډاکټر واحدي په وینا هغه شاګردان چې د ښوونکو لخوا په مکتبونو کې توپیري چلند ورسره کیږي له زیاتو او مختلفو رواني ستونزو سره مخ کېدای شي، خو په خپله معلمان، شاګردان او د مکتب ادارې او شوراګانې دا ستونزې څه ډول هوارولی شي. په دې اړه زموږ همکار نصرت الله صمیم په ننګرهار ولایت کې له څو کسانو سره خبرې کړې دي. مینا اقبال شینواری ما د یو تن د بیوزینات د لیسې ښوونکي. که دا راته ووایې چې ځینې استادان دي په مکتب کې له شاګردانو سره دوه برخورد کوي، دغه دوه برخورد د یو شاګرد پر روان باندې څه منفي تاثیرات؟ هغه استادان چې د شاګرد سره دوه برخورد کوي کنه داسې لکه د مور د مېرې چلند، دا د شاګرد په اعصابو باندې ډیر زیات تاثیر کوي. شاګرد چې د درس نه زړه سرد کیږي او نه غواړي چې پاینده کې درس ووایي، ځکه دې بیچاره زحمت ایستلی مګر استاد د دې زحمت ته توجه نه کوي، خصوصا د نمرو په حساب باندې. دغه مشکل د حل لپاره خپل اداره، د کلي شورا او دغه شاګرد مور پلار څه کولای شي؟ کچیر تاغه کسان د برخود کوي باید اداره دغه څخه مخنیوي وکړي او دغه ته دا ورته وایي چې پاینده کې د شاګرد سره د سونه کې ځکه شاګرد سات کیږي او پاینده کې نشي کولای چې هغه خپل درس ته ادامه ورکړي. کورنۍ د مسولیت لري چې خپل اولاد تشویق کړي او دغه معلم چې د سر دوه برخود کوي باید راشي او هغه ته وایي. تم ګټه دا وایي چې ځینې معلمان دي له شاګردانو سره دوه چلند کوي، نو دغه دوه برخود رواني ډول باندې دی او ماشوم څه تاثیرات پکړي او په دې باندې طبعا هغه شاګرد مکتب پریدي نو اوس هغه نه دغه سک هغه جوړیږي چې بې سواده وي، اخر کې بیا به وي چې استادانو کوشش نه کوي نه کوي ته خپل د مکتب څخه تښتېدلی. یو شمېر معلمانو، شاګردانو او د مکتب ادارو او شوراګانو دې ستونزو ته پام کړی او د صمیمیت له مخې له شاګردانو سره مرسته کړې ده څو د درس ویلو لپاره یو مناسبه او آرامه فضا جوړه کړي او شاګردان په آرامه فضا کې پرته له رواني ستونزو درسونه ووایي. ډاکټر د خلکو خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د ماشومانو او شاګردانو شخصیت ته باید درناوی وشي. ماشومان ټول لکه ګلان داسې دي، ډېر نازک دي، یا لکه خالی پیته غوندې یا خالی کاسد غوندې ده، بنان که هر رقم موږ ډک و هماغه کیږي او د هغوی ټوله تربیه په فامیل کې او په مکتب کې کیږي. که چیرې په فامیل کې مشکلات رواني موجود وي د والدینو کې یا مثلا بعضې مشکلات فامیلی موجود وي، باید د ماشومانو مخ ته هیڅ وخت دغه حالت چې مثلا جنگ و جدل ده، کنزا ده، تبعیض ده یا مثلا بعضې سیاسي مسایل د ماشومانو مخ ته په کور کې ونه ویل شي، ځکه دا په ماشومانو باندې بد اغیزه لري او منفي برداشت نه کوي. او په مکتب کې همچنان مثلا که مکتب کې تبعیض ورسره صورت نیسي یا توهین کیږي یا تهدید کیږي یا وهل کیږي، بنان په دې هغوی باندې ډیر منفي تاثیرات کوي. د ډاکټرانو په وینا له ماشومانو او شاګردانو سره باید د کورنۍ او معلمانو لخوا هیڅ کله تاوتریخوالی او توپیري چلند ونشي، ځکه دا کار د دوی استعداد وژني او بې جرأته کیږي. خو پوښتنه دا ده چې که شاګردانو سره توپیري چلند ونشي او هغوی ته په درنه سترګه وکتل شي، دا کار له روغتیایي پلوه څه اهمیت لري؟ مریم یو زده‌کوونکی و چې ښوونکي سره یو مشکل درلود، داسې شوه چې هماغه زده‌کوونکی ویل چې زه نور ښوونځی پرېږدم. بیا زه په خپل هماغه زده‌کوونکي سره ما خبرې وکړې چې نه ته ستونزه لري. ګټې دا ده چې اول زده‌کوونکي غوښتل چې ښوونځی پرېږدي او نور ښوونځی ته رانشي، همدغې نه منع شوه، یعنې چې ښوونځی باید خپل زده کړې لپاره ادامه ورکړي. یوه فایده او بل فایده چې یعنې نور زده‌کوونکي هغې نه زده وکړي چې څه رقم یا څنګه د خپل د ښوونکي احترام وکړي
او ښوونکي هم زده وکړل چې یعنې څه رقم خپل رفتار یا هغه وینا چې یو زده کوونکي ته کوي چې یعنې نصیحت ورته کوي باید څه رقم وي دغه نصیحت په کومه ژبه وي او هماغه و چې یو صمیمي فضا دواړو ترمنځ ایجاد شوه او فهم و تفهیم هماغه شوه چې ښوونکي بیرته هماغه صنف ته لاړل خپله زده کړې ته ادامه ورکړل. عبدالواسع د بګرامې د لیسې ښوونکی ښه برخورد چې وسي شاګرد سره فایده ده شاګرد تشویقیږي د فامیل له خوا تشویقیږي کور کې قصه کوي چې مقدمنګ استاد چې راسي ټول ته به یو سترګ ګوري ښه برخورد کوي دا نه وایي چې د احمد د محمود د کلیوال د زوی د نو شاګرد کور کې قصه کوي مور پلار تشویقوي چې بچي آفرین دغه استاد خي تاسو عزت کوي قدر یې کوي کارخانګیم په وخت ورته ورکوي. یو شمیر کسان نظر لري چې که معلمان له شاګردانو سره په مکتبونو کې توپیري چلند ونه کړي نو د زده کوونکو استعدادونه ښه وده کوي او باجرأته کیږي. ډاکټر هم زیاتوي چې که شاګردانو سره توپیري چلند ونشي نو دا ګټه لري چې شاګردان به عقده نه اخلي، درس به په اسانۍ او مینه زده کوي، له معلمانو او نورو انسانانو سره به نرمه او له صمیمیت نه ډکه رویه کوي او استعداد یې هم زیاتیږي. کشیر محترم استادان همیشه په یو نظر وګوري هغه یو سالم فرد جامعه ته تقدیم کیږي. هغه که په هر مقام کې وي که ډاکټر وي مثلا د مریضانو سره بدون د تبعیض نه بدون د لسانی او نژادي برخورد نه مثلا هغه سره په یو سترګه ورته ګوري یا که انجینر وي یا که مثلا سیاستمدار وي همیشه دماغه ورکیتوب نه د عقدمن بار ناراضي او خپل هم همیشه لذت وړي د خپل کار نه د خپل بار نه. بنان ډیره مهمه ده چې په مکتوبونو کې او په فامیلونو کې هیڅ وخت د تبعیض خبره د ماشومان مخ ته ونه شي. د ډاکټرانو په وینا له شاګردانو سره نامناسب او توپیري چلند د مختلفو رواني ستونزو لکه تشویش، بېخوبۍ، ویرې او د اشتیا د کموالي سبب کېدای شي. ځکه د ماشومانو او شاګردانو ذهن نازک او حساس وي، له تاوتریخوالي او توپیري چلند سره یې جرأت کمیږي او یوازیتوب خوښوي. که له شاګردانو سره توپیري چلند ونشي، معلمان او کورنۍ یې تاوتریخوالی ورسره ونه کړي نو په آرام ذهن خپل درسونه زده کولی شي. استعدادونه یې ښه وده کوي، له نورو سره په صمیمیت او محبت ژوند کوي او تر ډیره بریده به له هر ډول رواني ستونزو بېغمه وي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار محمد ناصر سیرت د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.